عمر فاروق په چړو واله په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لږ وګدو نو ورپسې راخکله کېدو ویل بچیا خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو جامع په ذمه پاتې نشي چې تا ته ووایم یو حدیث واورئ د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پیسو کې پټې وي هغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر وي عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والی دی وینې تې بیږي سات پس وفات کېږي تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته یې وکتل نو کمیس یې ډېر خیرن و نو بیبي ته یې وله وویل چې دا کمیس خو ورته لږ بدل کړه نو بیبي ورته وویلې چې په خدای مې دې قسمي کوي بل کمیس شته نو چې دا وله وینځم نو ور واغوندم چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته آواز